سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. دا د نن خبر شوم زمونږ ډېر تکړه ځوان دی او کشر مې دی زما، او زه داسې په ملګرو کې هم حسابوم، افسر افغان. نن خبر شوم چې د هغه چې کومه د فیسبوک پاڼه ده په هغې 1 ملیون فالوورز د هغه پوره شو. نو زه هم د افغان دا د فیسبوک کارونه تعقیبوم. ما سره چون ملګری دی نو هغه چې څه کوي، کومې خبرې، کومې ناڅاپي مشاعرې او له خلکو سره مرکې او ښکلي ښکلي شیان موږ ته په فیسبوک باندې راوړي، او چې لکه زما خوښېږي، نو زه فکر کوم چې دا دومره زیات فالوورز چې د هغه پیدا شو، نو هم وجه دا ده چې هغه د ټولنیزه میډیا د ټولنیزې شبکې ډېر په مثبت طریقه کاروي او کوشش کوي چې له دغه لارې خپل ولس ته، پښتون قام ته پوهه ورکړي. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم، افسر افغان ته مبارکي وایم، او د هغه چې څومره فالوورز دي هغوی ته هم زما سلام او مینه، او زما هیله ده چې افسر افغان به تر دې وروسته اوس نور هم تکړه شي او نور به هم موږ ته ښکلي ښکلي پیغامونه له دغه فیسبوک لارې راورسوي. نو ډېره مننه افسر افغان، بیا دې مبارک، او ستا د ټولو مینوالو، ستا د ټولو فینز دی د 1 ملیون مارک چې ته ورته ورسېدې، دا دې ستا بختور وي او ډېر دې مبارک وي. خوشحاله اوسې. خدای په امان. السلام علیکم. عزتمندو زه یم بختیار خټک، او دا ویډیو دا پیغام چې کوم دی دا زه په خاصه توګه د مونږ ډېر ښه کشر ګو چې په بلا محاذونو کې شکر دی، هغه د مونږ سرپرستي کوي، هغه د سوشل میډیا د فیسبوک د پاڼې مداح یا پیروکار یا فالوورز چې کوم دي هغه 1 ملیون ته رسېدلي دي، مطلب 10 لکو ته. زه بالکل ذکر د افسر افغان کوم، زما لخوا هغه ته ډېر زیات مبارکي په دې هیله چې هغه دغه ټولې لارې چې کوم دی هغه د پښتو، د پښتنو، د ادب، د موسیقۍ، د هنر هغې سره سره د هغه چونکې جرنالسټ هم دی، نو هغه به انشاءالله د پښتو او د پښتنو په ښېګړه کې په کار راولي. یو ځل د بیا ډېر ډېر مبارکه شي. مینه، احترام. السلام علیکم ورحمت الله. سلامونه. ما ته ډېر زیات ګران او دومره راته ګران چې الفاظ نه لرم، او د هغه د اندازې بیان نه چې زه کوم خوند اخلم د شعرونو د ادایګۍ نه، نو زه ورته په 1 ملیون باندې خو مبارکي ورکوم، خو هسې قابل سړی د ملیون په کار ده چې دا 10 او دا 20 ملیون او 30 ملیون، خو الله دې راته ژوندی لره افسر افغان. نو انشاءالله دغه ورځ به هم ډېره زر ووینم چې 1 ملیون نه تاسو ته موږ د 10 یا د 20 ملیون مبارکي هم درکو، او دغه د ډېر ډېر زیات مبارک شه. ډېره مننه. سلامونه افسر جان، ډېر ډېر د مبارک شروره په 1 ملیون فالوورز فیسبوک باندې. ډېر درته خوشحاله یم، او په کار وه چې دا د دې نه زیات وي، دا 10 ملیون وي، دا 20 ملیون وي. نو الله دې تا نور هم وتوانوي او خوشحاله او روغ جوړ راته اوسئ. السلام علیکم، زم محنور خان او زما طرف نه دی د پښتو وطن یو غټ صحافي او یو ښه شاعر افسر افغان ته دی په 1 ملیون فالوورز باندې کانګریچولیشنز. الله دې وکړي چې د منډې درډې د هلې ځلې د وطن په ګټه باندې تمام شي. یو ځل بیا زما طرف نه دی ډېر ډېر زیات مبارک شي. تھینک یو سو مچ. وی الوت لخی پخی وزر ساته، الوت لخی پخی وزر ساته، د بزدلانو نزان لري ساته، او د ساو خلکو نه خنجر ساته، د ساو خلکو نه خنجر ساته، او په بدتمیزو پسې زغري ساته. او پښتونه دغه کوټه سپي پرانیزه، پښتونه دغه کوټه سپي پرانیزه، کور کې آزاد سو کنتري ساته. ایوریبډي السلام علیکم، زه مورین جاسیا. امید مې د ټول به د عزت او د صحت په جامو کې پټي، او همیشه مراته الله تعالی دغه سي لره پریالي توریالي لره. زما ګران ورور چې دی افسر افغان، دغه د فیسبوک په پاڼه باندې 1 ملیون فالوورز پوره شو، نو زه هغه ته د دې ډېره ډېره مبارکي ورکوم، او دغسې خلک موټیویټ کړي، اپریشیټ کړي، او چې مخکې وړاندې لاړ شي، او زموږ لپاره دغسې ښکلي ښکلي پروګرامونه جوړ کړي چې موږ ته خوند مزې واخلو. ستړي مشئ ملګرو، یقینا چې عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا ذات صرف او صرف د الله تبارک وتعالی دی. نن د سرونو بادشاه، د زړونو بادشاه افسر الملک افغان ته ډېر زیات مبارکي وایم په 1 ملیون فالوورز پوره کېدو.
1 میلیون سکه چې د پوره دنیا دی فالوورز جوړېدی شي، ځکه چې د تفریح سره سره د معلوماتو او بیا په تیره د خو جذبو د خورولو عمل ترسره کې. پرون مې په فیسبوک خپل یو تصویر اپلوډ کو چې راسره ګس لاسته یا ښي لاسته ولاړ افسر او یو د شانګلي یا د سوات یو لیک په کمنټس وکړه چې دا لیک صرف غپ لګی دی په دومره لویه عهده دی او د شانګلي دپاره څه نه کوي. نو د شانګلي نوم خو پوره دنیا ته ورسولو خانه نور څه کې. بل دا دی چې افسر په کوم د وسیلو محدود وسیلو کې بلکې زه یم چې د وسیلو د نشتوالي باوجود کوم مقام ترلاسه کړی دی هر ځوان داسې نشي کولی. شانګلې له خیبر پښتونخوا له پاکستان له پوره دنیا له په داسې شخصیاتو په داسې لویو خلکو باندې فخر پکار دی کوم چې د قام رهنمایي هم کوي، تفریح ورته ورکوي او خلک خوشحاله اوسي. افسر جی قدرمندو خوږو اوریدونکو دا مهال زه د FM 92.4 د اسلام آباد سټوډیو نه تاسو ته نیغ په نیغه حاضر یم. قدرمندو خوږو اوریدونکو دا پیغام زما خوږ ورور په منډې ګران هغه شخصیت کوم چې پښتو ادب ته یو نوی رنګ ورکړی دی، کوم چې ټپه او سندره پوره په پښتونخوا کې عام کړه. د کوم دا میشن دی چې په پښتونخوا کې ټپه عام شي، په پښتونخوا کې سندره عام شي، په پښتونخوا کې مینا رورولي عام شي. د شانګلې د دنګو غرونو هغه ځلانده ستوري افسر افغان دپاره دی چې کوم د فیسبوک په لاره باندې د هغوی 1 میلیون فینز یا 1 میلیون فالوورز چې کوم دی هغه مکمل شلو. زما طرف نه د اسلام آباد ټرافیک پولیس FM 2.4 طرف نه افسر افغان ته ډیر زیات مبارک او امید ده چې دغه چې کوم میشن دپاره هغوی کار زیار کوي، دغه میشن به هغوی جاري ساتي د پښتون وطن د پرمختګ دپاره، د ټپې عام کولو دپاره، سندره عام کولو دپاره به خپل کار زیار چې کوم دی افسر افغان نور هم دغه شان جاري ساتي. زما طرف نه یو ځلې بیا افسر افغان ته 1 میلیون فالوورز ډیر زیات مبارک شه.